دا کهانی د یو بدنام منشیاتو خرڅولو والا په باره کې ده چې د هغه نوم پیبلو اسکوبار وي چې کوم د پولیسانو په سر باندې د خپل مرزي ریټ لګولې وي چې د عام پولیس والا په سر باندې $2000 او د انسپکټر په سر باندې $15000 همدغه شان د ډي اس پي یا د دنه په بر افسر په سر باندې $10000 قیمت مقرر کړی وي. په دې طریقې سره هغه په سرګونو پولیسان قتل کړي وي او د یو سرکاري ریپورت مطابق سرکار سره د خلاف د زر پولیسانو د قتل ثبوتونه موجود وي. خو دا خو لا شروعات وي. د ځان سره 40,000 کسان ساتلي وي چې د سره لکه د فوج په شان کار کوي او کله چې حکومت دغه د گرفتارولو کوشش کوي نو هغه دغه پوره عدالت ډړې وړې کوي او حکومت لا زور د ورکوړو د پاره هغه د مسافرو نه ډک یو جزا غوا کوي او تبا کوي چې د څه د وجې شپږ شلې بې ګناه خلک مړه کیږي. د دې نه علاوه هغه په غریبانو هم پیسې تقسیموي او خلکو له مفت کورونه ورکوي او هسپتالونه ورته هم جوړوي. دا خبرې وي چې د څه د وجې د عوامو په نظر کې هغه د یو هیرو درجه حاصله کړې وي او د دې عوامو په زور باندې هغه څو ځله د صدر د جوړېدو کوشش هم کړی خو په اصل کې دا هر څه مخکې نه داسې نو. لومبي شروع هغه د بجلی د قیمتي سامان نه اغستې وه. هغه به دغه څیزونه د یو ملک نه بل ملک ته سمګل کول او د رشوت په ذریعې سره به ځان د پولیس نه خلاصو او کله چې هغه یو نوی پولیس والا ګیروي نو هغه ورته د ټولو پولیسانو د کور پتی او د مور او پلار نومونه او په کوم هسپتال نه هغوی علاج کوي دا هر څه ورته وایي او دا ورته هم وایي چې موږ په هر ځای کې موجود یو او ورته وایي چې ستا د یو اشارې کار دی او موږ به تاله پیسې درکو او که داسې نه وي نو بیا ګولې ستا د خاندان په انتظار ده. دا دمکی کار کوي او پولیس ورله لاره ورکوي. دا هغه وخت وي چې اسکوبار زړه مونی او هغه ته لاره صفاوي او د هغه زندگی دغه وخت بدلیږي کله چې هغه یو چینی ساینسدان سره ملاویږي چې هغه نوم کیم وي. هغه ډیر زیات ښه پوډر تیار کړی وي او هغه گرفتاریږي خو د سزا نه بچ کیږي. د جیل نه د وروتو نه پس هغه پیبلو سره لاس ملاوخي ولې چې دی واحد داسې سمګلر وي چې د سره په کاروبار کې د ګیرېدو خطر نه وي ولې چې د مخکې نه د هغه کار ټیک وي. په اول ځل د دنه 50 ټنه مال اخلي او په گاډو کې په پټه سمګل کوي او د دې په ذریعې سره هغه په اول ځل $6,00,000 ګټي چې د ژوند د ټولو نه غټه ګټوي. وخت سره سره چې څومره قانون سختيږي هغه نوې طریقې هم ایجادوي. اوس دوی د پودرو د اړولو د پاره په جنکو باندې د پودرو وړې پیکټې خوري او تقریبا په یوې جنې باندې د 50 پورې پیکټې او په بدل کې دوی لا $15,000 ورکوي. دوی د گاډو په ټیرونو کې هم مال اړول شروع کی. د هغه یو ورور هم چې هغه نوم ګیتاوي وي چې هغه یو سپیشل هلیکاپټر صرف د سمګلینګ د پاره تیار کړی وي چې هغه به ډایرکټ په سړک باندې کوزیدو او ماغلته نه به په گاډو کې مال منتقل کو. اوس دوی سره ډیر غټ تعلق سره مضبوط وسایل هم راغلیو. د دې د وجې خوی به اوس نور سمګلرانو د پاره هم کار کوو او په بدل کې به ته نیم په نیمه کمیشن اخستو. یو ورځ هغه ملګری د مخالفت کوي کم چې په منشیاتو کې د ګیرېدو والو او د دوی یو ملګری بچ کوي او پیبلو په هر قیمت سره خپل لاره صفا کول غواړي او هغه هم مړ کوي. اوس د مال دومره ډېر شوی وو چې دروازې به د 50 کروڑ نه والا د 15 کروڑ پورې ګټلي او د پیسو اندازې تاسو د دې خبرې نه کولې شي چې میاشتې صرف د پیسو د ګټو د تسمو خرچه $2,500 وا او صوفې د پیسو نه ډکې کړې وي او هر ورځ د پیسو د شمار د پاره د لسو کسانو یو ټیم هم ساتلیو. نیمه پیسې به یا سقا شوي او یا به مګو خوړې خو هغه به د هیڅ قسمه څه پروا نه کوله. هغه د خپل ځان سره دغه عيش او آرام او عزت او شهرت ساتل غواړي او کله چې وزیر قانون د خلاف بیان ورکوي نو په بدل کې هغه د پوره خاندان قتل کوي. د دې لپاره چې نور د حکومت خلک هم د عبرت والی او د دې نه پس یو کس هم د خلاف د کاروایی خدمت نه کوي. هغه ججان له هم کلیام دمکی ورکوي او کله چې د دې ملک ولدي امریکای ته حواله کول فیصله کوي هغه د پوره ملک د حالات خرابولو لپاره په مختلف ځینو کې دماکې کوي او څومره چې د مخالف خلک وي هغه ټول د مخینه لري کوي او ټول ملک په یاره کې راولي. هغه سره په زر جریبه باندې مشتمل یو فارم هاوس هم وي چې هغه په دې کې مختلف قسمه ځناور هم ساتلي وي چې په هغه کې اتیان، زرافې، زیبراګانې، مگرمچ او نور قیمتي ځناور د ساتلي وو. په هغه کې د خپل ځان د پاره یو ایرپورټ هم جوړ کړی وو او په وسلخانو کې د سرو زرو بمبې لګېدلې وي او په باترومونو کې هم د سرو زرو بمبې لګېدلې وي او دې سره هغه غریبانو له هم پیسې ورکوي او هسپتال او د سکول غونټې اهم ضرورتونه ورله هم پوره کوي او د دوی په نظر کې هغه یو د فلاحي انسان مقام لري. همدا وجه وا کله به چې حکومت د هغه
خلاف سکاروي کوله همدا خلک په سړکونو ته ووتل او د حمایت پې کولو. د دې طاقت سره هغه په سیاست کې هم قدم ایږدي او په اول ځل هغه د عوامو په زور منتخب کیږي او کله چې حکومت ته د حقیقت په باره کې پته ولګي نو هغه د عہدې نه لرې کوي. همدا وجه وه چې هغه فیصله کوي چې څو پورې زه جمدیم دا حکومت ما چرې هم نشي ګرفتارولی. هغه د ځان دپاره یوه غټه او عالیشانه قلعه جوړوي چې په هغې کې ټي وي د غټو رسټورانټو په شان خوراکونه ځناور او قیمتي ګاډو سره سره خپل خاندان هم ورسره وي. د دې نه پس د ده نه خپل زاړه ملګري ګیلیږي. هغوی د ده ټول رازونه حکومت ته ښکاره کوي او هغه دومره بدګیر شي چې اوس د ده دشمنان د ده خاندان د قتلولو کوششونه شروع کړي. په دې دوران کې هغه د زوی د حفاظت دپاره هغه د ملک نه بهر لیږي او نور د کور خلک هم په یاره سره اوسېږي. آخر کار د ډېرو کوششونو نه بعد فوج د ده موبایل نه د ده ځای معلوموي او بیا یې فوج د څلورو طرفونو نه ګیروي او د ده په کور باندې بې درېغه ډزې کوي. د دې په نتیجه کې پیبلو 3 ډزې لګي چې یو په خپه بل په ملا او یو ډز په سر باندې لګي چې هغه ګولې د ده د مرګ سبب جوړېږي. څه خلک وایي چې هغه په خپله باندې ځان مړ کړی ولې چې هغه ګرفتاري په یو حال کې هم نه ورکوله. تاسو ته نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایه په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.